درنو لیدونکو سلامونه او ښې چارې. زه ډاکټر بهیج عثماني یم. د انسان د اروايي پایښت او سلامتیا لپاره ځان درناوی چې ځینې یې عزت نفس، حرمت نفس یا سلف استیم بولي حیاتي او هومره ارزښت لري. ځان درناوی یا ځان ته ارزښت ورکول او ځان ته په درنه سترګه کتل د ژوند یوه عاطفي او ولولیزه اړتیا ده. که نه وي ژوند ډیر تریخ او بې خونده کیږي او ګڼې نورې بنسټیزې اړتیاوې او ضرورتونه پوره کیدلی نشي. ځان پیژندنه او پر ځان پوهیدنه په هغو ارزښتناکو او لویو څیزونو او فکټورونو کې راځي چې انسان له نورو ژویو، څارویو او حیواناتو څخه بیلوي. یعنی ځان ته د یوه پیژند او هویت د جوړولو وړتیا او بیا همدې پیژند او هویت ته ارزښت ورکول انسان او نور ژوي سره توپیروي. انسان دا وړتیا لري چې لومړی ووایي څوک دی او بیا پریکړه وکړي چې دغه د خپل ځان په اړه جوړ کړی تعریف، پیژند او هویت یې خوښیږي او کنه. له ځان درناوي سره تړلې ستونزې د خپل ځان په اړه په دغه قضاوت او ارزونه کې د انسان په وړتیا او ظرفیت پورې اړه لري. د ځینو رنګونو، غږونو، څیرو، بڼو او احساسونو نه خوښول یوه خوا، خو که د یو چا د خپل ځان یوه برخه یا برخې بدې ایشي او نه یې خوښیږي، خپل اروايي جوړښت او ساختمان چې په حقیقت کې ژوندی یې ساتي په ډېرې بې رحمۍ وران او ویجاړوي. ځان رټل، د ځان په اړه قضاوت کول یا ځان ارزول او تلل لیونی درد لري. تاسو به لیدلی وي چې انسان پر خپل بدن باندې د یوه فیزیکي ټپ یا زخم څه ډول ساتنه او پالنه کوي. له هغه ټولو څیزونو څخه یې خوندي ساتي چې ګمان کوي ټپ ته به یې زیان ولري. کټ مټ د ځان په اړه د قضاوت کولو پر مهال انسان له هغه ټولو شیانو څخه ځان لرې ساتي او یا چورله ډډه ترې کوي چې د ځان رټلو او نه منل کېدو څخه د زیږنده اروايي ټپ درد ډیروي. دغه ډول وګړي په ټولنیزو، تحصیلي یا کاري برخو کې لږ خطرمن، له همدې کبله لږ پرمختګ کوي، ځکه په ځان کې د پرمختګ وړتیا نه ویني او نه هم له ځانه تمه لري چې پرمختګ وکړي. له نویو خلکو سره د اړیکو جوړول، کاري مرکې یا د هغه څه لپاره ډیر زیار چې کیدای شي پکې بریالی نشي د ځان لپاره لا سخت او ستونزمن کار ګڼي. نورو ته د خپل ژوند او ځان د دروازو پرانیستل، د جنسي احساساتو څرګنداوی، د توجه په مرکز کې اوسېدل او له نورو څخه د مرستې یا د ستونزې د هواري په برخه کې د کومک غوښتل ورته غر په اوږه کول ښکاري. دا وړ خلک چې ځان یې تل په تله کې ایښی وي د ځان رټنې، ځان شړنې او د ځان په اړه د لا نور قضاوت د مخنیوي لپاره له ځانه دفاعي دیوالونه تاووي. شاید ځان وښکنځي یا ملامت کړي، په غصه او ناهیلی شي یا په کمالګرایانه یا داسې کارونو ډوب شي چې فکر کوي له هر اړخه بشپړ، پوره او پرفکټ دي. دوی باټې وهي یا پلمې کوي، ځینې وختونه شرابو یا نشهیي توکو، ناوړه جنسي اړیکو او نورو بدلاریو ته پناه وروړي. دا ویډیویي لړۍ د دې لپاره ده چې ځان تلنه او د ځان په اړه قضاوت ودروي. د ځان رټنې او ځان شړنې له کبله مو پر روان او اروا باندې جوړ شوي دردناک زاړه ټپونه ورغوي او وتوانیږئ چې د خپل ځان په اړه مو احساس او درک بدل کړئ. کله چې دغه احساسات، ځان پیژندن او درک بدل شي، اغیزې به یې د آزادۍ د حس له ورو ورو پراخېدنې سره یو ځای ستاسو د شخصي او ټولنیز ژوند هرې برخې ته ورسیږي او په پای کې به بې سارې خوښۍ او بریاوې تجربه کړئ. له کالونو راهیسې سلګونو څېړونکو د بېلابېلو عمرونو، دندو، شخصیتونو او ټولنیزو دریځونو پر زرګونو خلکو باندې څېړنې کړي چې وپوهیږي ځان درناوی له کومه کیږي، په چا کې ډیر، په چا کې کم وي، څومره ارزښت لري، څه ډول وده کوي او څرنګه پالل کیږي.
پر ماشومانو شوې څېړنې په روښانه توګه ښیي چې د ژوند په لومړنیو 3 یا 4 کالونو کې د مور و پلار چلن او د اولاد روزنې ډول او څرنګون په ماشوم کې د لومړني ځان درناوي کچ ټاکي. په هغه کورنیو کې چې له عاطفي ملاتړ سره یو ځای پر نرمښت، ګرانښت او استدلال ولاړه ولسواکي وي، اولادونه یې د هغه کورنیو د اولادونو په پرتله څو ځله لوړ ځان درناوی لري چې هلته زورواکي، خپلسري، خپلمخي، بې بندوباري، بې پروایي یا رټنه او ترټنه وي. مګر له 4 کلنو څخه پر لویو ماشومانو، زلمکیانو او لویانو باندې ډیری څېړنې یوه ګډه پوښتنه لري: علت او معلول کوم یو دی؟ آیا په زده کړو کې بریا د ځان درناوي او ځان ګرانښت یا ځان درناوی په زده کړو کې د بریا کبل ګرځي؟ آیا د لوړ ټولنیز مقام او دریځ له کبله پر بنیادم ځان لا ډیر ګرانیږي؟ او که لوړ ځان درناوی مرسته کوي چې څوک لوړ ټولنیز دریځ او مقام ته ورسیږي؟ آیا شرابیان ځکه شراب څښي چې له ځانه کرکه لري او که د شراب څښنې له کبله یې ځان بدی شي؟ آیا په کاري مرکه کې بریا د ځان ګرانېدو لامل ګرځي یا ځان ګرانښت دی چې په مرکه کې د ښه ځلېدا توسن کیږي؟ دا پوښتنې داسې دي لکه یو څوک چې وپوښتي لومړی چرګه وه که هګۍ؟ څه ډول چې هګۍ له چرګې او چرګه له هګۍ پیدا کیږي، ښکاري چې ځان درناوی د انسان د ژوند د شرایطو او څرنګون پایله ده، او د ژوند شرایط بیا د ځان درناوي تر بې دریغه ډیر اغیز لاندې دي. خو کوم یو لومړی وي؟ دا پوښتنه د ځان درناوي په وده او ډیرونه کې خورا ارزښتناکو ټکیو ته نغوتې او اشارې کوي. که بهرني شرایط د ځان درناوي کچ ټاکي، نو باید د شرایطو په ښه کولو کار وشي چې ځان درناوی یا عزت نفس لوړ شي. فرض وکړئ یا وانګیرئ تاسو ځکه ځان ته په ټیټه سترګه ګورئ چې ښوونځی یا پوهنتون مو نه دی بشپړ کړی، یا مو ونه یا بیه ټیټه ده، یا مو مور له ځانه کرکه لرله، یا د ښار په ارزان بیه غریبانه او وروسته پاتې برخه کې مو ژوند کاوه، او یا مو وزن له نورمال حالت څخه 50 کیلو ډیر دی. پر دې بنسټ خو حل لاره دا ده چې شپې ښوونځي یا شپې پوهنتون ته ولاړ شئ، یا 20 سانتي متره وده وکړئ، یا د یوې بلې مور لخوا ستر شئ، یا د ښار پرمختللې ګرانبیه او ښې برخې ته ولېږدېږئ، او یا 50 کیلو وزن کم کړئ. اسانه کار دی که نه؟ آیا په دې کارونو سره به مو ځان در باندې ګران شي؟ پوهیږئ چې داسې کوم څه امکان نه لري. نه مور و پلار بدلولی شئ او نه وده کولی شئ چې ونه او بیه مو لوړه شي. اوس نو د چرګې او هګۍ په پوښتنه کې دا بل حالت ګورو چې پکې ځان درناوی د بنیادم د ژوند شرایط ټاکي. یعنی که په یو چا ځان ګران شي نو د ژوند شرایط به یې هم ښه شي. که له ځانه کرکه ونه کړي نو ونه او بیه به یې 20 سانتي متره لوړه شي. له مور څخه به یې یو بل څوک جوړ شي او چې ګهیځ راویښ شي 50 کیلو وزن به یې د پرخې په څیر تبخیر شوی وي. که فکر کوئ چې دا دویمه سیناریو هم چندان د منلو نه ده، نو بیا بیرته هغه لویه پوښتنه را مطرحیږي چې ځان درناوی له کومه کیږي او په یو چا ځان څه ډول ګرانیږي. رښتیا دا دی چې ځان درناوی او ستاسو د ژوند شرایط په خپلو کې نامخامخ یا غیر مستقیمه اړیکه لري. یو بل لاسوهاند او مداخله‌گر لامل دی چې هر وخت او تل د ځان درناوي کچ ټاکي او هغه د انسان سوچونه، اندونه او افکار دي. د ساري په توګه که یو څوک هندارې ته ګوري او سوچ کوي څومره بد او خیرن ښکارم، دا سوچ او فکر ځان درناوی چغزي کوي. خو که هندارې ته په کتلو کې فکر وکړي چې د ویښتانو دا سټایل ورسره زیبي، پر ځان درناوي باندې اغیز به یې په بشپړ توګه بدل او مثبت وي. په دې دواړو حالتونو کې په هنداره کې انځور یو دی، یوازې فکر او سوچ بدل شوی دی. که فرض کړئ یو چا سره پر روانو چارو بحث کوئ،
کله چې خبره په وطن کې د ښوونځیو او پوهنځیو بندېدو ته را رسیږي، تاسو ټول ښوونځي او پوهنځي یادوئ. خو ملګری مو فوراً مداخله کوي او وایي نه، هدف د یوازې د نجونو ښوونځي او پوهنځي دي. که په ماغزو کې در وګرځي لکه چې ډیر بې معلوماتو او ناپوه ورته ښکاره شو، ځان درناوی مو لکه له پاڼه چې راولویږي خورا راټیټیږي. مګر کله ځان سره ووایي بل ځل مې باید پام وي، ځان درناوی مو دومره صدمه نه ویني. په دواړو حالتونو کې ستاسو شرایط نه بدلوئ، شرایط هماغه دي، خو ورڅخه اخیستنه، انګیرنه او تفسیر مو بدل دی. آیا د دې معنا دا ده چې شرایط له ځان درناوي سره هیڅ اړیکه نه لري؟ نه، داسې نه ده. ښکاره ده چې له ټولنیز او اجتماعي دریځه د بانک مرستیالان د ټکسي د موټروانانو په پرتله خورا ډېر فرصتونه لري چې له خپلو دندو څخه خوښ او راضي واوسي. له همدې کبله د بانکونو پر 100 مرستیالانو او د ټکسیانو پر 100 موټروانانو باندې یوه څېړنه په اسانۍ ثابتولی شي چې جګپوړې دنده د لوړ ځان درناوي کبل ګرځي. خو د شمیرو او احصایو په منځ کې یو څه ته چې پام نه ور اوړي، د بانکونو ځینې هغه مرستیالان دي چې خپل ځان درناوی هغه وخت له منځه وړي چې ځان ته وایي باید اوس د بانک رئیس وای، چندان بریالی نه یم. خو بلخوا ځینې ډریوران بیا د ځان او خپلې دندې په اړه ښه حس لري او وایي سمه ده چې ټکسي چلوم، خو دسترخوان مې ډک دی، ماشومان مې ښوونځي ته ځي او هر څه سم دي. په دې ویډیویي لړۍ کې به د چال چلن پوهنې پر بنسټ هغه اغیزناکې او اثبات شوې درملنې او لارې چارې در وښیم چې د خپل ژوند د تفسیر د ډول او څرنګون په بدلولو سره وکولای شئ ځان ته په لا ډېره درنه سترګه وګورئ. دلته به له یوې خوا هغه بدې او منفي ځانویناوې او خبرې وپېژنئ چې د ځان ځپنې لپاره یې لکه عادت هر وخت کاروئ، او له بلې خوا به داسې نوې عیني او مثبتې ځانویناوې زده کړئ چې هر ځل یې اورئ ځان به در باندې لا ډېر ګرانیږي. تر بیا.